زموږ دا ویډیوګانې ولې کش کړي؟ ولې ډېر خلک یې ګوري؟ ډېرو خلکو پوښتنې کولې، ها موږ ته معلوم شو چې ولا دا د ډېرو ځوانانو مشکل ده، راځه ویډیو پې جوړه کړه، ویډیو پې جوړه کړه چې کله ته لږ مخکې لاړ شې د خیره بیا ته یو موضوع رانیسي په هغه باندې سیریز ریکارډوي. د دې په خاطر باندې یو کار مه کوئ چې تاسو ته خلک آفرین درکړي یا په جګه سترګه درته وګوري. د نبي علیه الصلاة والسلام په اخلاقو باندې یو کتاب لیکل شوی ده. دغلته یو چا ماته وایس میسیج را لېږلی او ویلي چې د دا خبرې کې اشتباه ده. چې ما هغه وایس ولید زه حیران شوم چې دومره لوی عالم څنګه خطا کېدی شي. کاین ماسټر وړوکی غونې پروګرام ده، که تاسو یې واچوئ یوه میاشت دوه میاشتې کار پکې وکړئ، هر رقم تغییرات تاسو په دې خپله ویډیو کې راوستلی شئ. زه چې هغه پنځمه برخه وګورم خامخا وایم چې اوله کې به صحیح، دویمه کې به صحیح، نو په دې سره تا یو نفر راونیو چې ستاسو ټولې هغه ویډیوګانې اول نه تر اخره پورې وګوري که نه. ویډیو د جوړه کړه ویډیو نه مخکې یو چا سره مشوره هم کوي، نو دغه ویډیو بیا سبحان الله د سلهاو د زرهاو خلکو مشکل حلوي. چې مشکل یې حل کړي دا پر مخ باندې ځي، ستا لپاره د دنیا او د آخرت صدقه جاریه ده. نو له دغو ځینه که یو ځوان شروع وکړي نو کرا کرا دومره پرمختګ کوي چې په خپله باندې ذهن خلاصېږي، په خپله دی پوهېږي چې زه څه وکړم بغیر له دې نه چې چا سره مشوره وکړي. زموږ دا ویډیوګانې ولې کش کړي؟ ولې ډېر خلک یې ګوري؟ دا د دې وجه ده چې موږ پکې فکر کړی نه دا تاسې موږ ته راښودلي دي، له تاسو نه موږ زده کړي دي، تاسې له موږ نه پوښتنې کړي که نه چې مولوي صاحب یا استاذ په دغه مشکل زه لرم. زموږ چې یو ویډیو ډېر زیات کشې کړی د جنابت حالت که نه، د جنابت حالت انسان ته راځي، په دې کې انسان کوم کارونه کوی شي کوم نه شي، دا ډېر زیات کشې کړی. ولې؟ ځکه چې بې شمېره ډېر ځوانان په دې باندې نه پوهېږي چې کله ځوان جنوب شي نو څه باید وکړي که نه. یا مثلا د ډېرو ځوانانو د غسل طریقه نه ده زده، ډېرو خلکو پوښتنې کولې، ها موږ ته معلوم شو چې ولا دا د ډېرو ځوانانو مشکل ده، راځه ویډیو پې جوړه کړه، ویډیو پې جوړه کړه 5 میلیونه 6 میلیونه خلکو وکتله. نو ته چې انشاءالله په ابتدا کې عادي خبرې وکړې، ساده خبرې وکړې، یوه میاشت دوه میاشتې فعالیت وکړي، اول ته وټسپ ته بیا وګورې ته به حیران شې چې دا خلک څومره په ستونزو کې دي، څومره مشکلاتو کې دي. صحیح ده که نه؟ زنانه دي تا سره به اړیکې نیسي، دومره په ستونزو کې دي، دومره عجیبه عجیبه حالاتو کې سونه تا ته راوړي چې ته به بالکل حیران شي. بالاخره ته تحقیق کوې، ته پوښتنه کوې، ته کتاب ګورې، ته انټرنیټ کې سرچ کوې، ستا ذهن ورځ تر بلې پراخېږي. هغه محصل چې هغه 8 کاله 10 کاله پوهنتون کې تېر کړي دي هغه ستا د دې 2 کلو تحقیق سره نشي برابرېدی، ځکه تا دلته په خپله باندې یو څه شی لټولي او هلته ته استاذ ته تیار ناست دی که نه چې استاذ به څه وایي. په خپله وایي العلم بالممارسه، څومره چې ته پریکټیس کې په همغه اندازه باندې ستا علم زیاتېږي. زما په نظر دغه بهترینه لار ده چې د وټسپ له لارې خلک تا سره انګیج پاتې شي، په اړیکه کې شي، نو دا ستا ذهن هم پراخي او تا ته نور هم د مخکې تګ لاره درښي. موږ د خلکو نه هر څه زده کړي دي الحمدلله، نو د خلکو له برکته موږ مخکې روان یو. که پوه شوی نه وای چې خلک څه شی غواړي نو په څه شي باندې موږ ویډیو جوړه کړې همداسې ده که نه. ډېر خلکو دغه کله چې په افغانستان باندې زلزلې راغلې، زلزلې وې، کله به سیلاب و، کله به بعض ځایونو کې پیریان راتله که نه، یا به ځینو ځایونو کې ورونه لګېدل. بالاخره خلک داسې ځوانان پیغام دې وکړي یاره موږ څه وکړو، دا افغانان صرف الله لیدلي، دا څه حال ده، دا څه جنجالونه دي، هلته زلزلې کېږي، کورونه راغورځېږي، دا جنجالونه دي، مشکلات، دا ولې الله په موږ باندې دا عذابونه راولي. ګورئ دا موضوع زموږ په ذهن کې نه وه خو تاسې راوښودله. الحمدلله په دې موضوع باندې موږ 18 ویډیوګانې ریکارډ کړي چې کله ته لږ مخکې لاړ شې د خیره بیا ته یو موضوع رانیسي په هغه باندې سیریز ریکارډوي، سیریز بیا ته نور دعوتګران څاري چې په امریکا کې دي، په لندن کې دي، په پاکستان کې دي، په نورو ځایونو کې دي ځوانان دي، ته هغوی څارې چې هغوی څنګه دعوت کوي د وخت په تېرېدو سره. صحیح ده که نه؟ ته هغوی څارې، د هغوی موضوعات څارې، کرا کرا په دې سره انشاءالله تا ته دا هر څه در زده کوي. انشاءالله چې یو څه پوښتنه به مې جواب کړي. مهرباني. موضوع یو موضوع د نیک پال په اړه باندې ښه نو تاسو لومړی موضوع باندې که ویډیو جوړه کړئ د نیت په اړه باندې او ځوانانو ته دا ووایي چې ځوانانو هر یو کار چې کوئ نو په هغه کې د خلکو فکر په ذهن کې مه ساتئ. دا مه وایئ چې ما ته یو څوک آفرین راکړي، یو څوک شاباشي راکړي او د دې په خاطر یې مه جوړوئ چې د خلکو په زړونو کې ځای ونیسئ. د دې په خاطر باندې یو کار مه کوئ چې تاسو ته خلک آفرین درکړي یا
په جګه سترګه درته وګوري، بلکې په دې نیت باندې یو کار وکړئ چې الله درنه راضي شي. نو یقینا چې هم به الله راضي او هم به خلک راضي. دا یو بهترینه خبره ده. ان شاء الله په دې سره به ستاسو هم ذهن برابر شي، هم به نیت برابر شي، او هم به ان شاء الله ستاسو دا پیغام تر نورو خلکو پورې ډېر ښه ورسېږي. نو په نیت باندې ان شاء الله که تاسو ویډیو جوړه کړئ چې ځوانه هر کار کې، حتی که له مور سره ښېګڼه ولې نه، حتی له ملګري سره راشه درشه ناسته پاسته ولې نه، دا د دې په خاطر کوه چې الله درنه راضي شي. هم ملګری راضي ده، هم مور راضي ده، او هم خلک راضي دي ان شاء الله. جزاک الله. چې دیني مسایل بیانوي، کله یې حتی رشته یې نه وي، خو دا یې داسې مسایل کې چې ته فتوا ورکوي، ویډیو جوړوي، هم غلط فهم ایجاد کېږي ځکه دا خپل مسلک یې نه وي، ولې کله نوی دعوتګر سي نو بیا خلکو فتوا دې غواړي، بیا دا ډېر مستقیم فتوا ورکوي سي. تاسو دې په اړه څه نظر لرئ؟ یو بل خبر ده چې تاسې کله چې آمادګي نیسئ، لږ موږ ته خپل شخصي پلان موږ ته ووایي چې تاسې سره کومه آمادګي نیسئ چې موږ ته یې نمونه شي چې موږ هم هماسې په یو موضوع څومره ترکیز وکړو، کوم اړخونه ورته وګورو. جزاک الله خیرا. زما د استنجا ویډیو به چا کتلي؟ جزاک الله خیرا. تاسو څه فکر کوئ دا ټولې پوښتنې زما په ذهن کې وي د استنجا په اړه تقریبا 15 پوښتنې به جواب شوي په هغه ویډیو کې، که نه؟ تاسو فکر کوئ چې دا به زما په ذهن کې وي؟ یا به مې له کتابو راغونډې کړي؟ نه، زما سره یو ډایري ده، دومره اوږده کتابچه ده، هغه خلک چې پکې دا یاداشت لیکي په هغه کې په دې دوکانونو کې، نو هلته ما فهرست جوړ کړی لکه څنګه چې کتاب لري، هلته مې پاس لیکلي استنجا. صحیح شوه؟ نو ما ته چې کال سنټر کې کومه پوښتنه راشي دا بس همغه فهرست همغه صفحه راوړم چې ودرېږه دا پوښتنه دې کې شته که نشته، که نه، که نه یې بس ځان سره نوټ کوم. چې 10 پوښتنې 7 پوښتنې راغونډې شوې او پوهېږم چې اوس د دې نه یو ویډیو جوړېږي، نو هره پوښتنه کې تحقیق کوم، کتابونه ګورم. الفقه الاسلامي وادلته دا یو بهترین کتاب ده، انسایکلوپیډیا ده، دومره تقریبا 9 جلدو کې ده. دا یو عالم لیکلی، خو ماشاءالله ډېر یو عجیبه کتاب ده. 4 واړه مذاهب پکې دي، 4 واړه مذاهب پکې څېړلي، او بیا د خپل نظر هم په آخر کې ورکړی چې دغه موضوع کې دغه مسله کې راجح قول، قوي قول کوم یو ده، که نه؟ د ده ذهن د ده د تحقیق مطابق دلایل هم راوړي. شافعي مذهب هم وایي، دلیل هم وایي، حنفي هم، حنبلي هم، مالکي هم، او دا په دې ټولو کې مقارنه کوي، که نه؟ کمپریزن دا کوي. هر یو دلیل چې ورته، هر یو مذهب چې ورته قوي ښکاره کېږي، همغه په آخر کې نتیجه هم راباسي. نو دغه کتاب ورباندې ګورم. همدارنګه کویت د حکومتي سطحه باندې یو مکمل موسوعه انسایکلوپیډیا د هغوی پکې کار کړی چې دیجې نه تر تاسو پورې در رسېږي. نو دا په الف با تا سا باندې مکمله جوړه ده. نو دا یو ډېر عجیبه مکمله هغه ده، انسایکلوپیډیا ده، الموسوعة الفقهیه الکویتیه. په دې کې ټول موضوعات راغلي دي، هېڅ یو شی نه دی پاتې. د نبي علیه الصلاة والسلام په اخلاقو باندې یو کتاب لیکل شوی ده، هغه هم ډېر اوږد کتاب ده، مکمل، ډېرو زیاتو علماو په هغه کې کار کړی. د هغه کتاب نوم ده د داسې یو ښه نوم ده، وروسته به کېدای شي رایاد شي. نو دا کتاب هم ډېر جالب ده. نو زه د خلکو پوښتنې راغونډوم، زما آمادګي دغه رقم وي، که نه؟ کېدای شي د استنجا دا سوالونه کېدای 3-4 میاشتې ما سره پراته وي. نو چې ښه پوه شم چې ښه زیات شو او په دې ټولو باندې اوس د خلکو ستونزې حلېږي، نو په هغه باندې بیا هغه ویډیو جوړوم. نو زما ترتیب اکثره دغه رقم وي، ځان سره هغه پوښتنې راجمع کوم په یو موضوع کې، بیا ورباندې ویډیو جوړوم. یو عالم ده الشیخ الشعراوي، تاسو به نوم اورېدلی، د ډېر زیات انعامونه اخیستي دي په نړیواله سطحه باندې، او د قرآن کریم مفسر تیر شوی. ما یو ویډیو ولیدله، ډېره ماته جالبه وه، که نه؟ واقعا چې زه یې وژړولم او ډېره مشهوره ویډیو ده. نو ما اراده وکړه چې زه په دې باندې ویډیو جوړه کړم او دا وژباړم، ترجمه یې کړم. خو په دې کې وخت تېرېده، له ما سره فرصت نه برابرېده. بیا بالاخره ما ته یو چا دا ویډیو د دغه ویډیو په وټساپ راولېږله، ما ته ویلې چې دغه عالم چې دا خبرې کړي دي، که نه؟ دا خبرې ته ما ته وښیه چې دا صحیح دي او که صحیح نه دي. ما ورته ویلم دا صحیح دي د الله بنده، په دې کې څه خبره ده؟ دومره یو لوی عالم چې د قرآن مفسر په نړیواله کچه د انعامونه اخیستي دي، د مصر عالم، بس ډایرکټ مې ورته ویلم دا صحیح دي، بغیر له پلیټر، بغیر له دې نه چې دقت پکې وکړم دا صحیح دي. بالاخره ده خو چا ویلي و که نه چې دا خبرې صحیح نه دي. نو ده ما ته وویل چې دغلته یو چا ما ته وایس میسیج را لېږلی او ویلي چې ده دا خبرې کې اشتباه ده. چې ما هغه وایس ولید، زه حیران شوم چې دومره لوی عالم څنګه خطا کېدی شي. بالاخره کتابونه مې وکتل د احادیثو، چې رښتیا هم د هغه دا خبرې د احادیثو په کتابونو کې نشته.
نو د دې نه ماته لوی درس هغه دا و چې د هیڅ چا په خبره باندې باید زر تر زر یو انسان اعتماد ونه کړي تر څو پورې چې خپله پلټنه نه کړي. صحیح ده که نه؟ د دې وجې نه الحمدلله زموږ دا څومره ویډیوګانې چې دي په دې کې تاسو وګورئ داسې بې اساس او بې بنیاده خبره به پکې پیدا نه کړي، ځکه دا موږ درس اخیستی ده. که دې انسان زه نه وای متوجه کړی که نه نو ما به د هر عالم هره خبره منله که نه، همداسې ده که نه؟ نو تاسو به داسې نه کوئ چې حتی زما خبرې زما نه پورته د یو عالم خبرې مو واورېدې تاسو ووایئ چې دا ده ویلي دي هله زر کوه راغې که راواخله کاپي یې که. زموږ رئیس صاحب نوروز صاحب یو خبره کړې وه نو بیا خلکو ډېر اعتراض پرې کړی و چې تا دا خبره له کوم ځای راخیستې که نه. هغه ویلي زما ډېر یو بااعتماده او ډېر یو پوخ ډېر یو صحیح تکړه استاد ماته دا خبره کړې وه، خو هغه خبره چې موږ وکتله اصلا هغې خبرې اساس نه درلود که نه. نو دلته باید موږ تاسو د یو چا په خبره باندې یا په ویډیو کلیپ باندې یا دا چې فیسبوک کې چا نشرات کړي دي تر دې اندازې ماته یو چا خبره رالېږلې وای دا په صحیح مسلم کې راغلی، ما چې کتلې دغه نشته. صحیح مسلم هغه کتاب دی چې له بخاري نه وروسته موږ تاسو ورباندې اعتماد کوو که نه. نو پلټنه تحقیق دا څومره هم چې ته کې بیا هم کم ده، بیا هم کم ده. د ویډیو اماده کولو لپاره کوشش کوئ چې یو ایمیج یو تصویر ځان ته جوړ کړئ که نه. که زه تاسو ته اوس ووایم ارکنډیشن، میز، تلویزیون، شاګردان، کامرې، لیپټاپ، کیک، عکسونه، پردې، دا تاسو یادېږي نه یادېږي که نه؟ خو تاسو داسې ذهن جوړ کړئ چې اول میز پروت ده په ځمکه باندې، بیا په میز باندې کیکونه پراته دي، بیا کیکونه لږ جیګ دلته محاصرین شته دي، له دې نه بیا وروسته کامره هم ولاړه ده او له هغه نه پسې جیګ بیا هلته ارکنډیشن ده، د دې نه جیګ هلته عکسونه دي، ګروپونه هم له ټولو نه پورته دي، بیا چت ته. نو دا رقم تاسو یو سلسله یو عکس هم ورک نو تاسو چې ویډیو ته کښېنئ نو انشاءالله بیا تاسو نه دا معلومات نه هېرېږي. او که هېر هم شي هېڅ خبره نه ده، دا کامره ستاسو په واک کې ده. دنیا کې خلک له دې کامرې نه وایي ډېر تحقیق شوی ده چې تر ټولو زیات چې ډارېږي له دې کامرې ډارېږي که نه. نو دا کامره ستاسو په واک کې ده، دا اوس زموږ په واک کې ده. که زه ته ووایم چې هره خبره ترې نه کټ کړي هماغه ترې نه کټ کولی شي، هېڅ کومه ستونزه نشته که نه. نو د دې وجې نه تاسو دې په اړه باندې هېڅ تشویش مه کوئ. که کټ کېږي په دې کمپیوټر کې دا ورور که تاسو ته معلومات درکړي حق حیران به شي که نه چې دې کمپیوټر کې څومره عجیبه قصې او کتارې راوتلي دي که نه. نو تاسو به اصلا یو خبره نه کړي خدای درته جوړولی شي. تاسو یو خبره وکړه هغه ترې نه کټ کولی شي، بدلولی شي، کمولی شي، زیاتولی شي. نو هر څه ستاسو په واک کې دي. کاین ماسټر وړوکی غونې پروګرام ده، که تاسو یې واچوئ یوه میاشت دوه میاشتې کار پکې وکړئ هر رقم تغییرات تاسو په دې خپله ویډیو کې راوستلی شئ. هېڅ د ستونزې کاین ماسټر، کپ کیټ، نور پروګرامونه دي که نه په موبایل کې اچولی شئ. مخکې له دې نه چې تاسو بیا آینده کې هغه واخلئ، کمپیوټر واخلئ یا په جګه سطحه باندې کار وکړئ، اسانه کوشش وکړئ چې داسې یو ورژن یې ډاونلوډ کړئ چې هلته بیا هغه هم پرې رانه شي، دا لوګو هم پرې رانه شي. صحیح ده؟ شته دي داسې او بالکل او ډېر پروګرامونه دي ماشاءالله. نو تاسو دې ته تشویش مه کوئ چې یاره زما دا خبره ریکارډ شوه، نه، اول ښه تحقیق وکړئ، بیا داسې یو عکس ورته ورکړئ چې تاسو همدغه رقم مخکې لاړ شئ که نه، او ډېر ښه طریقه باندې انشاءالله دا پروګرام به مخکې ځي د الله په توفیق سره. استاد محترمه، تاسو په خپل لیکچر کې موضوع یاد کړه چې د دعوت نه هدف اختلاف له منځه وړل دي. شک نشته چې اسلام سل په سل کې کامل دین دی، خو مسلمانان په دین باندې اکثریت نه پوهېږي. د علماو ترمنځ سخت اختلاف دی او پاوش دی. که یو موضوع راواخلو یو عالم به پکې یو جواب وایي، بل عالم به پکې بل وایي. مثال مخکې دغه ګیلاس دی، سوال دا دی چې په دغه ګیلاس کې اوبه څښل حلال دي که حرام دي؟ ما ته خو باید جواب وکړئ. زه د دې لپاره باید چې دا جواب ترلاسه کړم عالم ته تپوس وکړم. قرآن هم دا وایي چې تاسو یو سوال پیدا شي تاسو د عالم ته تپوس وکړئ. یو وایي حلال دي او یو وایي حرام دي، اوبه څښل زما ضرورت دی. شک یم چې کوم عالم خبره ومنم، نو دغې وخت کې څه پکار دی؟ جزاک الله خیرا. دا هم ډېره مهمه خبره ده. موږ تاسو ګورئ په اصولو کې ټول سره موافق یو الحمدلله. صحیح ده؟ ځینې جزئي مسایل دي چې هغه له پخوا نه را روان دي، هغه څوک نه ختمولی شي. زموږ ستاسو د ذهن تقدیر اسلام کړی ده. صحیح ده؟ اسلام زموږ ستاسو د ذهن احترام او تقدیر کړی ده. په څه وجه باندې؟ یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام امر وکړ صحابو ته، وایي موږ تاسو ټول به مونځ په پلانکي ځای کې کوو، بني قریظه کې کوو، لرې یو ځای و که نه، ټول به هلته مونځ کوو. یو نفر هم د مازدیګر مونځونه کوي، ټول به هلته مونځ رسو، د مازدیګر مونځ. صحابه را روان شو په لاره باندې. ځینې صحابه وویلې
چې د نبی علیه الصلاة والسلام مطلب دا و چې بیړه وکړئ زر تر زره راوځئ دغه مطلب دا نه و چې مونځ مه کوئ صحیح ده نو وایي مونږ خو مونځ کوو هغوی مونځ وکړو د مازدیګر ځینو صحابه وویلې وایي نه مونږ ته نبي علیه السلام ویلي دي چې مونځ به نه کوئ مګر هلته به یې کوو هلته به یې رسوو بس مونږ مونځ نه کوو چې کله هلته ورسېدل نبي علیه الصلاة والسلام ته دواړه ورته وویلې وایي چې مونږ ته خو دغه رقم خبره را پیدا شوه په لارې باندې صحیح ده ځینو مونځ وکړو ځینو ونه کړو نبي علیه الصلاة والسلام دواړه ډلې تایید کړي یو باندې هم نیوکه ونه کړه نو دا اختلاف طبیعي خبره ده نیچرل خبره ده که نه دا به خامخا وي که ټوله دنیا هم راغونډه شي چې اسلام کې موږ اختلاف له منځه وړو ناممکنه خبره ده خو موږ به حد اقل له دغه اختلاف نه فتنه نه جوړو صحیح ده که نه له دغه اختلاف نه فتنه به نه جوړو دا به نه وایو چې دا زه چې څه وایم دا سل په سله حق ده همدا دین ده او دا نور چې څوک هم څه وایي دا ټول ګمراه دي دا ټول په باطله باندې دي دلته بیا مشکل جوړېږي د دوو صحابو ترمنځ اختلاف د حج په یوه مسله کې دوی دواړه په حج کې یو عالم یو صحابي ویلي دا مسله داسې ده بل صحابي ویلي دا مسله داسې ده خو دا صحابي راغی د دې صحابي چې اختلاف یې ورسره ده مونځ کې نیت پسې وتاړه یو چا ورته ویلي د الله بنده ستا نظر خو دا وکنه چې داسې باید وشي تا ولې ده پسې نیت وتاړه ده ورته ویلي الاختلاف شر اختلاف دا رقم اختلاف چې ستا یو نظر وي زما بل نظر وي هېڅ مشکل نه لري خو دا چې موږ تاسو لارې سره جدا کړو یو بل ته ورشا ورواړو یو بل پسې بد رد ووایو او صرف دا خپله خبره راته صحیح ښکاره شي دلته بیا مشکل پیدا کیږي صحیح ده که نه هېڅ کومه ستونزه نشته الحمدلله ته د یو عام مسلمان په حیث باندې دی یو دعوتګر ځوان په حیث باندې په خپله باندې سوچ وکړه فکر وکړه چې د چا خبره تا ته صحیح ښکاره کیږي بس په مغه باندې لاړ شم دومره ته اسلام مکلف کړی اسلام ته په دې باندې مکلف کړی چې د ټولو علماو نه پوښتنه وکړي یا 100 علماو نظریې په دې کې معلومه کړي صحیح ده که نه یو عالم چې ته په علم باندې یقیني ستا دغه په علم دغه په تقوا باندې باور وي او ته پوهېږې چې دا یو متعصب انسان نه ده ته پوهېږې چې دا د بل چا له طرفه نه ده روزل شوی که نه د یو هدف ته کار نه کوي بس مهرباني وکړه په هغه باندې اعتماد هم وکړه او د هغه په خبره باندې باور وکړه په خپله باندې هم نشر کړه خو که ته پوهېږې چې یاره دا خبره د خلکو په ذهن کې نه راځي زموږ افغانان دي که نه نو یو ځای کې رادیو کې ما ته بلنه راکړل شوې وه چې دې رادیو کې ته کار وکړه راشه که نه خو هغه رادیو کې ما ته وویلې زموږ افغانان باید ته وپېژنې صحیح ده چې ته په دې ټولنه کې اوسېدلی خو زموږ آډینس ته باید وپېژنې زموږ خلکو ته څوک چې زموږ رادیو اوري څومره چې یوه خبره سختولی شي دومره دوی ته جالبه ده څومره چې یوه خبره ورته سختولی شي یو حکم نو دومره ستا خبره مني دومره ستا په خبره اعتماد کوي ما ورته ویلې دا خو صحیح نه ده کله زه دا کار کولی شم تاسې پوهېږئ که نه اسلام الله جل جلاله نه ده سخت کړی صحیح ده قرآن شریف کې 2 سپاره کې الله جل جلاله چې د روژې مسایل بیانوي که نه بیا یو څه تخفیفات هم پکې راولي لکه د سفر مسله شوه لکه د مریضي شوه صحیح ده که نه دغه تخفیفات راولي نو بیا الله وایي چې دا مې ولې راوسته یرید الله بکم اليسر دا د دې وجې نه چې الله په تاسې باندې اساني غواړي نو زه ورته وایم چې افغانان صحیح ده چې سخت دین غواړي صحیح ده نو زه خو داسې نشم کولی چې زه ورته سخت کړم زه خو ځان نشم بدلولی او نه د دین جوهر او حقیقت بدلولی شم همداسې ده که نه الله دا دین آسانه زموږ لپاره غوښتی ده نبی علیه الصلاة والسلام ته به چې کله اختیار ورکړل شو د 2 شیانو نو ده به پکې هغه آسانه حکم انتخابو صحیح ده که نه نبی علیه الصلاة والسلام به هغه حکم انتخابو چې د ده لپاره به آسانه او د امت لپاره به آسانه نو الحمدلله دا د تشویش وړ خبره نه ده که چېرته څوک اختلاف کوي دا د هغوی کار ده خو عامو خلکو کې دا د علماو متاسفانه نیمګړتیا ده کمزوري ده علما عام خلک نشي درک کولی چې یو ته داسې مسلې بیانې او راولاړېږي په بل عالم باندې اعتراض کوي که نه دا خو خبره نه ده صحیح ده چې یو عالم خبره تا ته ښکاره شوه او ته پوهېږي چې دې په خلاف نورې خبرې هم شته دي خپله خبره بیان کړه خو په ښه لهجه باندې مسلمانانو زما نظر دا ده فرضاً که نه مثال ورکړو چې د سهار مانځه نه وروسته خوب کول حرام نه دي ټول خلک په دې باندې باور دي چې افغانان ټول په دې باندې یقین دي چې د سهار مانځه نه وروسته خوب کول حرام دي او په دې باندې ما فتوا ورکړې ده خو ویلي داسې مې نه دي ویلي چې دا زه څه وایم همدقه ده بس خو چا چې ویلي چې حرام دي او ناروا دي هغوی ټول باطله دي او ګمراه دي او دا دي خبره مې خرابه کړه که زه باید ووایم چې مسلمانانو د سهار مانځه نه وروسته خوب کول حرام نه دي خو ښه هم نه دي که څوک ویده نه شي راولاړ شي هڅه وکړي منډه ووهي
هر یو کار چې دی وکړي الله ورته پکې برکت واچي. خو که څوک ویده شو موږ دی نشو ګناهګارولی، ځکه موږ ته دلیل شته د داسې دلیل په صحیح احادیثو کې. الحمدلله ما پلټنه کړې، اگر چې ټول افغانان او پاکستانیان ما ته کنځاوي کوي او بد رد وایي ما رټي، خو زه په خپل موقف باندې ولاړ یم. که زه غلط وایي زه به تېر شوی وای. که چېرته تا نه داسې یو خبره وشوه چې وروسته تا ته معلومات وشو چې یاره دا خبره غلطه ده، هېڅ خبره نه ده، تېر شه، خلکو نه بښنه وغواړه او ویډیو ډیلیټ کړه. صحیح ده که نه؟ زیات نه زیات چې ستا د خبرې د خلکو په یاد یې څلېرې ساعته یوازې نه یې ناست په فیسبوک او په یوټیوب کې په میلیوناو خلک خپل نشرات کوي، ډیلیټ یې که خبره هېڅ بښنه نه غواړه، خبره ختمه شوه. صحیح ده که نه؟ خو تحقیق وکړه، پلټنه وکړه، دا خبره داسې یو طریقه باندې وکړه چې هلته فتنې سبب ونه ګرځېږي. متاسفانه ډېر خلک دی هغه وایي با مناظرې شروع کړي، دا په ځای د دې چې ته خلکو ته خیر ورسې، نور دې هم د مسلمانانو ذهنونه ګډ وډ کړل. الله دې موږ تاسو دغسې خلکو نه کوي چې موږ د خلکو ذهنونه ور ګډ وډ کړو یا خلکو ته شکوک او شبهات پیدا کړو. هغه مسایلو کې چې علماو اختلاف لري هغه جزئي مسایل دي او عام خلک باید هغه دومره جدي ونه نیسي. زه یو وخت شمس استاد د خبر به شاید مناسبه نه وي، جومات ته نه تلم. یو عالم ویل که سورة فاتحه دې ونه ویله مونږ دې نه کېږي، یو ویل که ودې ویله نه به کېږي، خما ویل چې وایي مې هم نه کېږي او چې وایي نو هم نه کېږي. نو خبره دا ده چې بس نه به یې کومه، په کور کې لمونځ کوم، دا خو امام چې مې البته مونږ نه کوو، یا جومات لاړم امام چې مونږ نه کوو، ځکه ما ته به اختلاف او ورته مې حدیث هم موردلی چې کوم موضوع کې اختلاف وي پرېږدئ، ښه خبره ده، یعنې موضوع شي اختلاف تاسو یې پرېږدئ. نو به په دې کې ستاسو رایه ده. ما تاسو ته یو مثال د صحابه درک چې نبی علیه الصلاة والسلام کولی شو چې یو ډلې ته ووایي چې تاسې غلط کار کړی. صحیح ده که نه؟ تاسو چې دا سوچ کړی نه، ولې دواړه تایید کړي؟ تایید یې ځکه کړی چې دغه اختلافات دا به خامخا د امت ترمنځ وي، په دې کې کومه ستونزه او مشکل نشته. دا د دې باعث نشي کېدی چې موږ تاسو یو بل ته ووایو چې ستا طریقه صحیح ده او زما طریقه غلطه ده، یا زما صحیح ده او ستا غلطه ده. صحیح ده که نه؟ د علماو اختلاف له پخوانه په دې مسله کې را روان ده او بیا به هم روان. ځینې خلک په مانځه کې سورة فاتحه وایي امام پسې، ځینې خلک یې نه وایي. ځینې خلک بیا میانرو پیدا شوي دي، هغوی وایي چې کله امام په جهري منځونو کې مې پسې وایي غوږ ورته ونیسه، او چې کله په خفیه منځ کې نو ته پسې وایي، هغوی میانرو دي. صحیح ده که نه؟ نو تا ته مسلمان اختیار ده. صحیح ده که نه؟ یو عالم دې راجګ شي ودې وایي چې زما په نظر باندې ویلې بهتره دي، خو که چا ونه ویلې په هغه باندې زه اعتراض نه کوم، دا د هغه خپل نظر ده، خپل مذهب ده، مشکل نشته ده. خو دا چې موږ تاسو ووایو چې نه زما مونځ سل په سره صحیح ده او د بل مونځ بیخي قبلیږي نه، نو دلته دې خبره خرابه کړه، اختلافاتو ته لمنه ووهله. د دغه موږ خلاف یو، کوشش به کوو انشاءالله چې خلک راونه پارو. نورې ډېرې زیاتې خبرې دي، ډېرې والله په دې دین کې دومره زیاتې خبرې دي که نه چې تاسو یې واورئ حق حیران بشئ. دا نن سبا ما یو لړۍ شروع کړې ده که نه په خپل ژوند کې، فقه الموازنات یا فقه الاولویات ورته وایي، کوم کار ډېر غوره ده، کوم کار لږ غوره ده، په دې اړه باندې څوک معلومات لري؟ فقه الاولویات په دې موضوع باندې څوک معلومات لري؟ په تاسې کې څوک معلومات لري؟ حال دا چې دا دومره یو غټ باب ده د دین چې تاسو به حق حیران شي. چې کتابونه راواخلئ که نه، کتابونه راواخلئ، موسوعة ندرة النعیم، دا نوم یې رایاد شو، دیجې نه واخله تر هغه غجې پورې. دا تاسو که راواخلئ موسوعة سرچ کوي په انټرنیټ، موسوعة ندرة النعیم، فقط د نبي علیه السلام اخلاق، والله تاسو به حیران شئ چې په دې دین کې څومره ډېرې خبرې دي. خو حال دا چې موږ تاسو متاسفانه دین کې فقط دغه پېژندلي دي چې امام پسې فاتحه ویل صحیح دي که صحیح نه دي، آمین بالجهر صحیح ده که صحیح نه ده، لاسونه جګول دا صحیح دي که صحیح نه دي. موږ تاسو فقط دغه زده کړي دي او دغه نشریږي. دا د افسوس ځای ده. په دین کې دومره مهمې دومره ښایسته خبرې دي چې دا ټول افغانان په دې دین باندې نور هم محکم کېدلی شي که موږ تاسو یو هم ژوند بدلیدلی شي، هم دنیا بدلیدلی شي او هم آخرت که نه. نو که دغه خبرې موږ بیخي یو طرف ته کړو، هغه علما چې په دې کې ښکیل دي هغوی ته یې پرېږدو، موږ دا نور ځایونه نور بخښونه چې افغانان پکې شاته پاتې دي راوینیسو، یقینا چې یو لوی بدلون به مو رامنځته کړی وي. جزاک الله خیر. هیله ده چې خسته شوي نه یې تاسې، موږ خبرې ډېرې دي، تاسو خسته نه شئ. که تاسو څوک ویل غواړئ او نظر وي انشاءالله وړاندې کېږي، ریاض ورته به هم وخت ورکړو. او د دعوت له خاطره اولنی کتاب که څوک په عربي باندې پوهېږي، اصول الدعوه، اصول الدعوه دا عبدالکریم زیدان صاحب یو موفق تکړه دعوتګر ده، هغه لیکلی، نه پوهېږم چې پښتو کې به ترجمه شوی که به نه پښتو فارسي کې ترجمه شوي.
پښتو فارسي ته هغه ماشاءالله ترجمه شوي. اصول الدعوه دا یو ډېر بهترین کتاب که دا تاسو ان شاء الله پیدا کړئ او ویل ولئ نو یقینا چې په ډېره ښه طریقه باندې به ستاسو دعوت مخکې روان شي. ټول اصول ان شاء الله پکې بیان کړي دي په ډېره ښه طریقه باندې. د دې ترڅنګ طارق السویدان هم انګلیسي کې فعالیت کوي او هم عربي کې. تاسو کولی شئ چې دا تعقیب کړئ. او په انګلیسي کې نعمان علي خان دا خارج کې یو دعوتګر ده ماشاءالله. یوت کلب دا یو چینل ده، دا هم تاسو فالو کولی شئ، تعقیبولی شئ. همدارنګه د یقین په نامه باندې یو انسټیټیوټ ده، یقین انسټیټیوټ فار اسلامیک ریسرچ، دا هم ډېر یو بهترین کانټینټ لري، ډېر یو بهترین ویډیوګانې او نشرات لري. ویب سایټ هم شته ده، چینلونه هم شته دي. او سلیمان په نامه باندې عمر سلیمان یو دعوتګر ده، هغه شروع کړی. او د دې ترڅنګ بینه انسټیټیوټ دا هم شته دي، په یوټیوب چینل کې کتلی شئ. نور ډېر زیات دعوتګران دي ماشاءالله چې ویډیوګانې کوي. تاسو که دا تعقیب کوئ ویې ګورئ چې هغوی سره هغوی ماشاءالله یو موضوع راونیسي بیا مکمل سیریز پرې ریکارډوي که نه. نو که تاسو غواړئ چې مکمل په یو موضوع کې د چا ذهن جوړ کړئ، ذهن یې جوړ کړئ که نه هر اړخیز، نو تاسو باید په یو موضوع کې یو سیریز راونیسئ، هغه بیا خلک ښه ګوري هم او په دلچسپي باندې. پارټ 1 پارټ 2 3 4 داسې ورسره ولیکئ. نو بیا چې هر یو پارټ یو چاته برابر شو، مثلا زما مخې ته 5م پارټ راغی که نه، زه چې هغه 5مه برخه وګورم خامخا وایم چې اوله کې به صحیح، دویمه کې به صحیح. نو په دې سره تا یو نفر راونیو چې ستاسو ټولې هغه ویډیوګانې اول نه تر اخره پورې وګوري که نه. که تاسو وګورئ چې مثلا د اقتصاد په اړه باندې موضوعات جوړ کړئ، نو تاسو شروع کړئ چې یو ځوان مثلا دی 15 کلن شو، اول کې دی باید څه شی زده کړي، صحیح ده که نه. د اقتصاد په اړه باندې څه شی باید زده کړي په 14 کلنۍ کې. یو عادي یو فکر ورته ورکړئ چې ځوانه په دې کال کې ته کوشش وکړه چې دغه شی زده کړي. 18 کلنۍ کې 18 کلنۍ کې داسې کیټګري ورکوي ورته که نه. یو 20 کلنۍ ته رسېږي، تاسو بالاخره عملاً همغه ځوان ته ووایئ چې اوس پیل وکړه او دغه کار وکړه، صحیح ده که نه. بیا په 22 کلنۍ کې ورته وایي 21 کلنۍ کې چې اوس د دې نه مخکې لاړ شه دغه کارونه وکړه. نو دا تا څه شی شو، یوه لړۍ شو مکمل. نو یو نفر ځوان چې راځي هغه تا چې د 19 کلنۍ ویډیو ګوري، هغه وایي چې ښه 18 کلنۍ کې به د څه شی ویلي که نه، 14 کلنۍ کې به څه شی ویلي، او په 22 کلنۍ کې ستا ټول هغه مکمل هغه ګوري په یوټیوب کې که نه، په بل ځای کې. نو دې سره ته یو لوی خیر ورساو او کله یو انسان ته نجات ورکړه او ژغورنه. دا ډېر یو لوی کار دی. یعنې واقعا که ته یو ځوانانو ته تاسو شروع وکړئ که نه، او دا څومره خارج کې خلک دي چې دا ځوانان تشویقوي، موټیویشنل سپیکر چې ورته وایي، څومره زیات دي ګوره که نه. زموږ په ټولنه کې نشته. ګورئ ما در جامعه خود نداریم این قسم نوجوانان. اگر یک جوان شروع کنه و پیش بروه و برای جوانا فکر بده اول و بعد از فکر یارا تشویق کنه که این یک نفر. دین روز یک جای ما مهمان بودم، یک برقی است. برقی گفت که یک جای رفتم کار بود، او ما با 20,000 برش گفتم که 20,000 افغانی بده ما این کار برات میکنم. او نفر برای ما گفت که ما 18,000 میتونم و امو کار ما فقط در 4 روز خلاص کردم. مردم شکایت میکنه که کار نیست نه، ولیکن تو یک نفر بگوی که امی قسم امی کس به یاد بگیر و به امی شکل پیش برو، کارتای تا برای مردم توضیح کو. یعنی یک انسان نجات داری، یک فکر داری، کاری تو هم پیش میره و کاری او هم پیش رفت. نو دا رقم زه حیران شوم چې یو برقی او عادي برقی کنه دا په 4 ورځو کې څنګه 13,000 افغانۍ ګټي. موږ تاسو ګټلې شو یو برقی ګوره کنه، تعلیم نه کړی، عادي فارغ هم نه در پوهنتون نه، تجربه کړې دي، دلته زالته وای 20,000 مې ورتویلې کموم هم نو، خو بل اخر غرات ویل چې په 13,000 باندې صحیح ده درکومه. 4 ورځې به کار خو په راحت سره هر ورځ مو سره غب شپم لگاو، چینو ډوډۍ هم حواله وي. 4 ورځې مې کار وکړ، 13,000 مې نغد جب کې واچولې او راغله. نو تاسو دغه رقم یو ځوان ته ګوري، کرا هغه ته روزنه فکر ورکړي چې ځوانه د خیرات په تمه نه کېنه. ته خپل ژوند بدل نه کې، یقینا که ستا ژوند بدل شي ټول عمر به محتاج یې. آنلاین فکر ورته ورکړي. نور که خپل فکر نه لري، تعلیم نه لري، ویډیوګانې ګوري. دا یوټیوب نن سبا یو پوهنتون ده ګوره، همداسې ده که نه. ورشئ. موږ یو وخت کې اراده وکړه چې عربي زده کړو. ته یقین وکړه چې یو نفر ماته داسې پر 10,000 د عربي کورسونه راولېږل، پر 10,000. نن هم یو ځان په دې فکر کې ده چې زه انګلیسي څنګه زده کړم، کورس ته لاړ شم ده وکړم. نن هم یو ځان په دې فکر کې ده چې یوټیوب کې څنګه کار وکړم. تا ته دا معلومات نشته، خو چې ته لاړ شي یوټیوب ته لاړ شي، نورو سایټونو ته لاړ شي، وی ګوري دومره معلومات په لاس ته راوړي چې د پوهنتون استاد سره هم دونه معلومات نه وي که نه. پوهنتون کې خلک څومره وخت ضایع کوي. ورشه کښېنه،
د استاد لیکچر او دغه موضوع دی په تمه برابره یا نه په برابره یا فقط تیوري. خو یوټیوب کې هر یو نفر کوشش کوي چې داسې کانټینټ داسې معلومات راکړي چې د خلکو ته جالب تمام شي او دا ویډیو ګوري هغه سره دا غم ده بیچاره سره. صحیح ده. ته په عین حال کې ته ډېر یو څه لاسته راوړي او زده کوې. نو هلته له هغه ځینې اخیستي او په پښتو کې ژباړلي. اردو کې تاسو به الحمدلله ډېر په اردو باندې پوهېږئ، په انګلیسي به پوهېږئ. اردو او له فارسي او له هغه نه راخیستي او بیرته په پښتو کې ژباړلي. تاسو خلکو ته یو لوی خیر رسوئ، یو ځوان ته یو فکر ورکوئ، نجات ورکوئ. ځوان په دې فکر کې شي یو ځل که نه چې زه یو عادي انسان نه یم او زه باید کار وکړم، زه باید د خپل ژوند د جوړولو لپاره زحمت وباسم. په هغه وخت کې ماته خوشحالي راځي، په هغه وخت کې زه ترقي کولی شم. نو تا ځوان ته چې دا فکر ورک، بس همدغه هدف ته که نه تاسې لږ په دې ټولنه کې وګرځېږئ که نه کرا ځوانان ناست دي، دومره ځوانان به وګورئ کرا بېکاره ناست دي. تاسو څه وایئ چې دا چا بېکاره کړي دي؟ حالاتو بېکاره کړي، حکومت بېکاره کړي. که یو انسان بدبخته کېږي الله یې بدبخته کوي؟ نه والله، دا انسان په خپله باندې د څه شي نه ده، د کار نه ده، په خپله باندې ناسته د هغه انډیوالان کرا انډیوالانو سره نه. زه ډېر زیات ځوانان ویلم کرا ناست دي انډیوالانو سره، هغوی هم بېکاره، دی هم بېکاره، دی راجګېږي له همغه ملګرو نه مشوره غواړي همغوی سره ناسته شپه ورځ. ولا که داسې وکړو هسې به وشي، ولا که داسې ونه کړو. د الله بنده ته خو لږ راووځه که دا پیغمبران الله جل جلاله ولې په ښاریو کې رالیږلي دي؟ تاسو نو څه قرآن شریف کې ډېر زیاتو آیاتونو کې الله جل جلاله فرمایي چې ما پیغمبران په ښار کې رالیږلی، په مرکز کې. ولې الله جل جلاله دا پیغمبران په ښار کې رالیږلي، اطراف کې ولې نه رالیږلي؟ ماشاءالله په ښار کې سړی ډېر کار کولی شي، ښار کې ته ډېر خدمت کولی شي، ښار کې ته ډېرو خلکو ته ځان رسولی شي. صحیح ده که نه؟ ښار کې ته د یو په ځای باندې 100 کارونه نور زیات کولی شي. نو ته ځوان ته چې وایې ځوانه دا فضول ملګرو نه نور تېر شه، د الله بنده د دې فضولو مشورو نه نور تېر شه، راوځه د داسې یو چا سره کښېنه چې هغه کار روان کړی. ځوانه بله ویډیو کې چې ځوانه داسې کار وکړه چې ته فقط هلته یو کار زده کړي. ته په اول ورځ باندې د پیسو ګټلو فکر مه کوه، لاړ شه یو چېرته کار وکړه، دا فکر ورته ورکړي کرا انشاءالله تاسو به ځوانانو ته نجات ورکړئ. ژورنالیزم په بخش کې ماشاءالله څومره لوی کار کېږي. خو که ته لاړ شې ژورنالیستان وګورې د دنیا شپه ورځ ناست دي تحقیق کوي په یو موضوع کې معلومات راغونډ کړي یو ویډیو کې له دغه 2 ورځې کار پې کړی، په هغه ویډیو باندې په زرهاو ډالر ګټي. هم ټولنې ته خیر ورسېده او هم دی پر مخ باندې روان ده. نو که په دې دا په یاد ولرئ چې تر څو پورې تاسو خلکو ته خیر رسوئ تاسو 100 چنده په خپله باندې مستفید کېږئ. په دې باندې یقین شته انشاءالله. جزاکم الله خیر.